د حریت رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ. د دغې اونۍ پوهې څراغ خپرونې ته مو هرکلی کوم. په نن خپرونه کې مو د بحث لپاره د مشهور سوریایي لیکوال دکتور حسن شمسی باشا کیف تربی ابناءک فی هذا الزمن کتاب چې پښتو ژبې ته نصیر محمد مشال د ماشوم روزنه ننګونې او حل لارې په نوم ژباړلی خبرې کوو. له ښه مرغه د دغه کتاب ژباړونکی نصیر محمد مشال مرکې ته حاضر شوی او د دغه کتاب او د ماشومانو د ښې روزنې په اړه راته غږېدلی. د ماشوم روزنه ننګونې او حل لارې کتاب چې په 213 مخونو کې پر منظم پلار اوسه، د ماشوم پوښتنې، ملګري ټاکل، ماشومان دې وهڅوه، د ماشوم د ژړا لاملونه، د ډالۍ او سزا ارزښت، د مور د غوسې کمولو لپاره لارښوونې، غوره چلند، د موبایل اړوند ادبونه او ګڼ ګټور عنوانونه په 24 څپرکو کې راټول دي. ژباړن یې په سریزه کې لیکي چې په پښتو کې د یو داسې کتاب تشې ته په کتو چې والدین د ماشومانو د روزنې پر مهال لوړو او ژورو وساتي راژباړلی دی. ورځو د دغه کتاب له ژباړونکي نصیر محمد مشال سره مرکه دراوروو. مشال صاحب ستړي مسئ، په خیر راغلاست. تاسو چاپ سوی کتاب ماشوم روزنه که څه هم ډیر تازه نه دی، 2-3 میاشتې کېږي، خو بیا دې هم تاسو ته دغه کتاب تبریک وي. نن به په دغه کتاب او په دغه محتوا چې ماشوم روزنه ننګونې او حل لارې دي، دغه کتاب چې مشهور لیکوال دکتور حسن شمسی لیکلی دی، تاسو څنګه وانګېرله چې دا پښتو ته راوژباړئ؟ په پیل کې روان صاحب تاسو ته او ستاسو د راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ روغ او د صحت په جامو به پټ وي. ماشوم روزنه ننګونې او حل لارې کتاب د پښتنې ټولنې لپاره یوه ډیره اساسي اړتیا وه او د یوې تشې په اساس باندې چې په دې ټولنه کې لیدل کېده، د همدغې په اساس راژباړل شوی دی. د پښتنې ټولنې لپاره ډیر زیات اړین دی او انشاءالله چې تر یوه حده به دا تشه ډکه کړي. ډیره مننه مشال صاحب. دغه ژباړې ته بیا هم راګرځو. لومړی زه د دغه لیکوال په اړه راته ووایاست، بیا به له هغه وروسته د دغه کتاب په محتوا خبرې کوو. د دې کتاب لیکوال دکتور حسن شمسی پاشا د سوریې هیواد د حمص ولایت اوسیدونکی دی. لومړنۍ زده کړې همالته کړي دي، بیا د حلب په پوهنتون کې طب لوستی، وروسته په د زړه د ناروغیو په برخه کې تخصص کړی دی او د ملک فهد پوهنتون د زړه د ناروغیو په څانګه کې مشاور پاتې شوی. ډیره ښه ده. مشال صاحب تاسو وړاندې د نور کتابونه هم لوستي وو؟ د ځینې نور کتابونه هم شته، په سیرت کې هم کتابونه شته، په دې برخه کې هم کتابونه شته او طبي څېړنې بیخي ډېرې کړي دي، وصایت طبیب او همدغسې شبابک کیف تحافظ علیه، صحتک بین الحقائق والاوهام، الاعجاز الطبي في القرآن والسنة، الصوم بين الفقه والطب، صوموا تصحوا، مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون، او همدا وروستی کتاب چې ما ژباړلی کیف تربی ابناءک فی هذا الزمن. دې ته ورته ډېرې څېړنې او کتابونه یې شته. ښه دی، تاسو یې عربي نوم هم واخیست، پښتو کې خو تاسو ماشوم روزنه ننګونې او حل لارې ورته ټاکلی. پښتو ته له دغه کتاب ورهاخوا د دغه مشهور لیکوال بل کوم کتاب تاسو لیدلی چې یو چا ژباړلی وي؟ د ده یو کتاب په سیرت کې شته دی، سیرت اړوند نه پوهېږم 315 که څو پوښتنې داسې شاوخوا یو کتاب شته، مشهور کتاب دی، دری ژبې ته ژباړل شوی. متاسفانه حجم یې زیات دی، پښتو ته تر اوسه چا نه دی ژباړلی. که وروسته کوم څوک وتوانېږي او دې ته کار وکړي ډېر به ښه وي. بلکل. تاسو دا کتاب ولوست، تصادفاً خوښ مو سو چې راومو ژباړو، که تاسې د یو داسې کتاب په لټه کې واست چې د پښتني ټولنه کې د ماشوم روزنې لپاره اغېزمن وي او بیا مو په نورو ژبو کې د ماشوم روزنې په تړاو کتابونه ولوستل، له منځه مو دغه یو وټاکه؟ روان صاحب زموږ په ټولنه کې په کتاب پلورنځیو کې وګرځې نو د ماشوم روزنې اړوند کتابونه اصلا ډېر کم دي او کوي هم داسې کتابونه دي چې هغه د ماشوم د روزنې اړوند هرې برخې ته نه شاملي. واقعا دا یوه لویه ستونزه او تشه ده، په دې برخه کې ډېر کار پکار دی. او کله چې دا تشه ما ولیده او د خلکو غوښتنه وه، حتی ما له ډېرو داسې اورېدلي چې دوی وایي چې د ماشومانو د روزنې اړوند ما کتاب پیدا نه کړ.
داسې کتاب چې زما تنده پې خړوبه شي او زما ستونزې حل کړي. ځینې کتابونه شته یا هغه ډېر تفصیلي دي، مثلا داسې موضوعات یې راخیستي چې لیکوال ډېر ژور تللی له سړي لاره ورکوي، یا لنډ دي، مختصر ډېر دي چې په هغه کې هغه ټولې اړتیاوې یا ټول د روزنې هر اړخ نه راخیستل کېږي. نو همدې تشې ته په کتو د ځینو مشاورینو او ملګرو په خوښه او په خپله تحقیق او څېړنې له مخې همدغه کتاب ما غوره کړ او د دې تشې لپاره ما ته مناسب ښکاره کېده. ډیره مننه مشال صاحب. د دغه کتاب په اړه چې موږ د خپرونه چمتو کوو طبعا معلومات مو د دغه کتاب په اړه ورکړي دي لوستونکو ته، خو ښه ده چې ستاسو له خولې واوري لوستونکو ته د دغه کتاب د محتوا په اړه څه وایاست، د هغوی د ماشومانو په روزنه کې دغه کوم داسې څه لري چې هغه یې ورته لیواله شي یا یې زړه اوبه پرې وڅکي. روان صاحب د کتاب اړوند که ووایم، زما خبرې به په دې کم وخت کې ټول کتاب نشي معرفي کولی او د هغې ارزښت نه په ډاګه کېږي تر ډېره حده، خو خپله هڅه به وکړو. په لنډه کې که ووایم دا کتاب د ماشوم روزنې اړوند یوازې یو کتاب نه دی، دې ته یوه مدرسه او روزنیز مرکز ویلی شو. لوستونکي، میندې، پلرونه، هر روزونکی، استاد او یا د یو ماشوم سرپرست او مشر دې ته شدید اړتیا لري که غواړي چې یو ښه روزونکی جوړ شي او هغه خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. دا کتاب یې ښه لارښود دی او د هغوی مرسته کولی شي. بالکل مشال صاحب، موږ او تاسو مسلمانان یو، د ماشوم په روزنه کې مو یوه موخه دا هم وي چې یو ماشوم په اسلامي روحیه وروزو. په کتاب پلورنځیو کې ډیری کتابونه د غربي ټولنو د لیکوالانو دي چې د ارواپوهنې له مخې د کوچنیانو د روزنې لارې چارې موږ ته معرفي کړي دي، خو دغه کتاب چې ما ولوست نو په دې کې د قرآني آیاتونو، احادیثو او د صحابه کرامو د غوره ویناوو په رڼا کې د ماشوم د روزنې لارې چارې معرفي شوې وي. دغه ټکی زموږ او ستاسو لپاره څومره مهم دی؟ زه فکر کوم نه یوازې د ماشومانو روزنې اړوند، په هره برخه کې که موږ کتابونه لولو، لیکو او یا یې ژباړو له بلې ژبې څخه، اساسي خبره همدغه ده چې دې ته فکر وشي چې د کومې ټولنې فکر او نظریه موږ راخلو و انتقالوو، خصوصا د ژباړې په برخه کې. او د ماشومانو روزنې اړوند بیا اساسي خبره ده چې داسې کتابونه روزونکي مطالعه کړي، مور او پلار، چې هغه زموږ له ټولنې سره اړخ ولګوي. د دې کتاب تر ټولو ښه ځانګړنه همدغه ده چې عموما د هرې ټولنې لپاره او په مطلق ډول د مسلمانانو د ماشومانو د روزنې لپاره صدق کوي. نظریات یې ډیری تجربه‌ای دي، ځینې لکه تاسو چې وویل د آیت او حدیث په اساس دي، او عموما 95% یا که ووایم ټول به داسې موضوعات وي چې په هره ټولنه کې تطبیقېدلی شي، البته په اسلامي ټولنو کې. ځکه په دې کې داسې دي چې د روزنیزو اړخونو نه چې ماشوم مثلا د خوب بستر ته نه ځي، موږ کومې لارې چارې انتخاب کړو، یا ماشوم ضد کوي که نه، یا مثلا ماشوم ژاړي ډېر، یا دې ته ورته نور داسې موضوعات دي چې هغه په هر ځای کې صدق کوي او ټول ماشومان یا ټول روزونکي ورسره لاس او ګریوان دي. نو اساسي خبره همدا ده چې باید موږ تاسو دې ته فکر وکړو چې د غربي ټولنو او یا داسې ټولنو نظریات را نه وړو یا په هغه پسې ونه ګرځو یا وخت پرې ضایع نه کړو چې زموږ له ټولنې سره هغه اړخ نه لګوي یا دلته نشي تطبیقېدی. د دې کتاب انشاءالله لوستونکو ته ډاډ ورکوو چې د دوی لپاره به یو ښه لارښود شي. بالکل مشال صاحب، موږ به د دغه کتاب د تعارف ترڅنګ په دغه موضوع چې ماشوم څنګه وروزل سي او په دغه کتاب کې کومې لارې چارې روښانه سوي دي پر دغه هم خبرې کوو. د دغه ژباړې پر مهال تاسو له کومو ستونزو سره مخ سوئ؟ په ژباړه کې ستونزې وي، عموما کله چې موږ تاسو له بلې ژبې څخه یو څه ژباړو، زموږ مسؤلیت ته په کتو، زموږ کار ته په کتو، زموږ امکانات ته په کتو، له هر اړخه ستونزې شته. مثلا که مسؤلیت ته وګورې، دا یوازې داسې نه ده چې یو څه دې وژباړل او خبره خلاصه، دا تا د یو بل ژباړن یا د یو بل چا مخه ډب که. دا که ته اوس دا ونه ژباړې، یو بل څوک ممکن سم وژباړي که ته چېرته تېروتنه کوې. نو دې مسؤلیت ته په کتو هم هغه مسؤلیت هم زیات وي او ستونزې وي، باید دقت ډېر وشي. او له بل خوا د ژباړې په برخه کې عموما دا ستونزه وي چې موږ د ځینو کلماتو یا لغتونو سره مخ کېږو چې هغه سخت وي یا هغه ته بدیل موږ تاسو په پښتو کې نه لرو. تر ډېره حده ما کوشش کړی دی چې هغه خپل مسؤلیت هم په ښه توګه ادا کړم او د ژباړه داسې وشي چې هغه ډېره روانه وي، تر څو دا حس نشي لوستونکو ته دا فکر پیدا نشي چې دا ژباړل شوی. لکه خپله لیکنه چې وي باید داسې د ژباړې خصوصیت هم دغه دی. نو انشاءالله د دې قضاوت به لوستونکي کوي. تر ډېره حده ما خپل کوشش کړی دی او مسؤلیت ته په کتو مې هغه پوره انساني هڅه کړې.
مشال صاحب ماشومان د خدای نازک مخلوقات دي، د دوی ته لارښوونې له دوی سره چلند دا ټول باید ډیر په پام او احتیاط سره وسی. نو دغه محتوا چې د ماشوم روزنه پکې معرفي سوې ده طبعا به تر نورو معلوماتي ژباړو ښایي یو څه سخته په دې وه چې ژباړن متوجه کوي چې باید کوچنۍ تېروتنه هم تر خپله وسه پورې ونه کړي او عاقب یې خرابېدای سي، ځکه چې والدین یا هغه کسان چې دغه کتاب لولي باور پرې کوي. فکر نه کوي چې دغه ژباړې مسؤلیت به د نورو کتابونو په پرتله یو څه سخت وي، لکه څنګه چې مثلا په اړیکو کې له ماشوم سره تفاهم سخت دی تر نورو انسانانو، همدغسې ژباړې په برخه کې هم دا شی و که نه؟ دقیقا روان صاحب، داسې ده د نظر نورو ژباړو ته په دې برخه کې زما تجربې ته په کتو یا نورو کتابو ته چې ما ژباړلي د دې مسؤلیت یو څه دروند دی. مخکې ما اشاره وکړه که موږ تاسو داسې یو مسؤلیت په غاړه اخلو حد اقل دغه حق تر یو حده باید ادا شي، ځکه له یوې خوا خو ته د ژباړه په خپل نوم کوي او بل څوک بیا په دې برخه کې یا په دې کتاب باندې کار نه کوي، او له بلې خوا لکه تاسو چې وویل که چېرته تېروتنه کېږي دغه واقع بیا درانه دي، نو سخت دی مسؤلیت یې. خو که یو څوک د مسؤلیت وانخلي آخر به څه کېږي؟ مثلا د برخه به همداسې تشه پاتې وي. نو د الله تعالی مرسته او همدغسې په ځان باور په خپلو وړتیاوو کار کول انشاءالله چې دا مسؤلیت بیا یو څه تر یوې کچې اسانه کوي. مشال صاحب زموږ په ټولنه کې ډیری کارونه په پخوانۍ طریقه یا دودیزه طریقه دي. تاسو که وګورئ دلته بزګري هم په دودیزه طریقه کیږي، په نوره نړۍ کې په عصري بڼه کیږي. د ژوند هرې برخې بدلون کړی دی. د ماشومانو روزنه هم همدغسې ده. په نوره نړۍ کې د ماشومانو د روزنې لپاره کتابونه لیکل کیږي او والدین د ماشومانو تر راوړلو مخکې یا د ماشومانو د روزلو پر مهال له یو چا مشوره اخلي یا کتابونه لولي، هغه لارې چارې انتخابوي چې د نړۍ عالمانو پرې عمل کړی وي. په افغانستان کې دغه شي ته خلک ډیره توجه نه کوي، وایي کوچنی پیدا سو لویږي بس خدای تعالی بنده دی. یعنی ما څوک تر اوسه پورې متاسفانه نه دی لیدلی، ښایي ما نه وي لیدلی چې کتاب یې د دې لپاره اخیستی وي چې زه یو داسې څه زده کړم چې خپل ماشوم په تربیه کې یوه اضافه پرې وسي. ښایي ځینې خلک وي خو کم به وي. روان صاحب واقعیت دی، دا یوه داسې دردونکې خبره ده چې موږ تاسو باید ومنو او په خپلو سترګو یې وینو. په دې لنډ وخت کې یو ځای له حالت سره مخ شوم، یو پلار وړکی ماشوم یې تر لاس نیولی او فکر کوم 2 کلن به ډېر داسې ورو ورو قدمونه یې اخیستل، یعنې تر اوسه ډېر کم وخت و. هغه په لاره ژړل او د وهلو شیره ورباندې وکړه. دا نو داسې حالتونه چې کله ته په ټولنه کې وینې بیا د انسان زړه دردوي. موږ او تاسو هم په ماشومتوب کې له همداسې حالتو سره مخ شوي یو، خو متاسفانه چې همدا ستونزه ده په عموم کې زموږ ټولنه د لوست او مطالعې له مخې په ټیټه درجه کې ده، او بیا خصوصا په دې برخه کې یو خو کار نه دی شوی، بل پلرونو او روزونکو هم هغه مسؤلیت په ښه توګه اکثریتو نه دی اخیستی او نه دي ورته متوجه. یوه خبره ده د ځینې لارې چارې دي هغه طبیعي دي یا فطري دي. الله تعالی پلار او مور ته یا زموږ میندو پلرو ته که فکر کوو د ځینې لارې چارې چې موږ وینو چې هغه سمې دي او دوی په هغه برخه کې هغه خپل مسؤلیت ادا کړی، هغه په فطري ډول دوی ته ورزده شوي، یا خدای پاک له ورېینه ده ورزده کړي دي، یا مثلا له چای اورېدلي دي همداسې. خو که یو څوک غواړي چې هغه واقعي رښتینی پلار یا رښتینی مور یا رښتینی روزونکی شي او خپل مسؤلیت په ښه توګه ادا کړي، هغه نشي کولی چې یوازې په خپل فکر باندې عمل وکړي او یا د خپل فکر له مخې خپل ماشوم وروزي. حتما له ده تېروتنه کېږي، حتما په خپل مسؤلیت او خپل کار کې نیمګړی وي. نو که غواړي چې سم روزونکی شي خپل مسؤلیت په ښه توګه ادا کړي، زما نظر ده دی چې نه یوازې دا کتاب په همدې برخه کې نور کتابونه باید مطالعه شي، ولوستل شي او په هغې باندې عمل وشي. مشال صاحب که یو ماشوم وپوښتل شي چې ستا حقونه څه دي په والدینو، ښایي ځواب یې در نه کړي او موږ هم د مناسب ځواب توقع نه لرو ځکه ماشومان دي. خو والدین معمولا له خپلو اولادونو د درناوي او د هغوی د نفقې داسې ګڼې غوښتنې او توقعات لري. یو ماشوم په خپل مور و پلار له غذا د اوسېدو ځای او له جامو پرته نور کوم حقونه لري؟ زه فکر کوم په عموم کې د روزنې له اړخه کله چې موږ فکر کوو یا خپل ژوند یا خپل ماشومتوب را یادوو، مور او پلار زیات احترام او زیات درناوي او حقوقو ته د اولاد په غاړه باندې هغه د مور او پلار حقونه وي. خو همداسې په مقابل کې که خپل ژوند ته فکر وکړو یا خپل ماشومتوب را یاد کړو، د ماشومانو په خپل مور او پلار همدغه حق دی تر ټولو اساسي او ستر حق به همده وي چې د ده روزنه په ښه توګه وکړي.
ځکه که یو څوک لویږي او دغه خپل واک او اختیار او فکر ته رسیږي هلته نو بیا دی یوه لاره پیدا کولی شي ځان ته. اما کله چې دی ماشوم وي دی د بل چا تر لاس لاندې دی، ده ته ښه و بد نه معلوم او د ده که په د ماشومتوب کې سمه روزنه کیږي یا په سمه لاره ځي یا هغه ښه عادتونه اخلي، هغه له مور او پلار پرته بل څوک نشي کولی. بالکل. او په دې ځای کې دی د خپل واک او د خپل انتخاب څښتن نه دی. نو کله چې دی د انتخاب څښتن او واک نه لري نو معلومه ده چې د ده په خپل مور او پلار باندې دا تر ټولو لوی حق دی چې هغوی سمه روزنه وکړي، ښه عادتونه ورزده کړي، له بد عادتونو یې وساتي او په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. او په روزنه کې یو تر ټولو مهم مورد تعلیم هم دی که نه، چې دا په مور او پلار حق دی. مشال صاحب که یو مور او پلار له یوه اولاده چې ځوان سوی وي ګیله ځینې وکړي، د هغه له چلنده شکایت وکړي او د هغه له برخورده شکایت وکړي، دوی دا حق لري چې دا کار وکړي په داسې حال کې چې که مور او پلار وپوښتل سي چې تا دغه ماشوم ته څه کړي دي. زموږ په ټولنه کې چې ماته معلوم دي ځینې والدین له خپلو اولادونو سره یعنی هیڅ مسؤلانه چلند نه کوي، ډیر سرسري چلند ورسره کوي، یعنی فکر نه کوي د غایندې ته، بس کوچنی پیدا سي په کور کې بس ډوډۍ خوري اوسېږي تر څو چې ځوان سي، نه د هغه د تعلیم غم کوي، نه د هغه د 24 ساعته د هغه د ګرځېدا مسؤلیت په غاړه اخلي، نه د هغه ملګرو ته پام کوي، نه د هغه دې ته پام کوي چې د ورځنۍ چارې څنګه تېرېږي. خو کله چې ځوان سي بیا ګیله ځینې کوي. دا حق لري فکر کوي؟ زه فکر کوم په دا یو حقیقت او واقعیت دی چې ټول ځوانان یا ټول اولادونه سم نه وي، یا هغه که د الله تعالی ورکړه نه وي یا د هغه د اصلاح په برخه کې که خدای پاک د هغه اصلاح نه وي کړی یا خدای نه غوښتي، هغه بېله موضوع ده. خو عموما موږ چې په ټولنه کې ګورو کوم اولادونه یا کوم بچیان چې هغه د مور او پلار نافرماني کوي، هغوی خبره په ځمکه غورځوي یا هغوی زړه ازاروي، عموما علتونه یې دا وي چې دغه روزنه په سمه توګه نه وي شوې. نو مور او پلار د دې مسؤل دی، که هغه سبا له دې ګیله کوي حد اقل باید دې ته وګوري، لږ تر لږه دې ته فکر وکړي چې ما تر کومې کچې پورې د ده د روزنې په برخه کې فکر کړی و. عموما که ګورو لکه تاسو چې یادونه وکړه ماشوم پیدا شي یوازې د هغه د خوراک څښاک او جامې فکر له سړي سره وي، زموږ تاسو په ټولنه کې او نور هم داسې پرېښی وي وایي رالوی بشي. خو نه، یوازې تعلیم هم نه دی، یوازې جامې او خوراک او دا هم نه دي، په هره برخه کې حتی تر رواني او ذهني اړخونو پورې هم مور او پلار مسؤل دي چې هغه لارې چارې زده کړي او د دوی په غاړه مسؤلیت دی تر څو له هر برخې او له هر اړخه خپل ماشوم وروزي. که داسې نه وي سبا نه یوازې چې هغه به یو بد اخلاقه انسان وي، هغه به د رواني لحاظ هم کمزوری وي، د هغه به جرأت هم نه وي، هغه به یو ځای خبرې هم نشي کولی. که وګورو زموږ په ټولنه کې ډېر به هم داسې اورېدلي، موږ تاسو خپله ورسره مخ شوي یو چې یو ماشوم غږېږي، مشران ورته وایي یا مور او پلار ورته وایي چې تا د غږېدو وخت نه دی یا ته خبرې مه کوه، مشران ناست دي. نو دې ته ورته په هره برخه کې داسې ستونزو سره موږ او تاسو مخ کېږو. نو د مور او پلار مسؤلیت دی که هغوی له خپلو اولادو ښه توقع لري نو باید ښه روزنه یې وکړي. مشال صاحب له ماشومانو سره په چلند کې یو مهم فکتور ناز هم دی. ځینې خلک په ناز کې افراط کوي، کوم وخت چې طبیعت جوړي یا له ماشوم سره لوبي او د ماشوم په خوا کې اوسېدل خوښېږي نو بیا تر هر حده له ماشوم سره اوسېږي او د هغه په تېروتنو پښه راکشوي. خو کله چې دی غوسه وي نو ماشوم خو نه پوهېږي چې ته اوس په کوم حالت کې یې، بیا یې په وړه غلطي هم حتی په څپېړه یا په لښته وهي. په ناز کې اعتدال څومره مهم ده؟ زه فکر کوم د ماشوم په روزنه کې ناز داسې یو اړخ یا داسې یوه برخه ده چې ماشوم هم ډېره شدیده اړتیا ورته لري او هم یې له یوه اړخه ډېر خرابولی شي. په دې معنا په دې کتاب کې انشاءالله په دې موضوع باندې تفصیلي بحث شوی. ځینې مور او پلار یا ځینې روزونکي داسې وي چې ماشوم ته له اندازې او کچې زیات ناز ورکوي، هغه داسې کوي چې بیا نو په خپل ځان باور نه لري، ټول باور یې په خپل مور او پلار یا خپل مشر باندې وي. که یو څه غواړي یا د یو څه ته اړتیا ولري د دې پر ځای چې په خپله په هغه پسې زحمت وباسي یا په خپله یې ترلاسه کړي نو دا فکر ورسره وي چې ځه ما ته خو راځي یا پلانه یې راته ترسره کوي یا مې مور راته چمتو کوي. هغه خپل ټول باور بیا داسې وي چې په مور او پلار باندې ده کړی، په ځان باور هم نه وي. بیا که تاسو په اصطلاح سبا یا هغه ته په یوه وړه غلطۍ په غوسه کېږي، په بد تاثیر هم کوي، د رواني لحاظ هم خرابېږي. نو په ناز کې اعتدال ډېر زیات مهم دی او باید دې ټکي ته فکر وشي. ډېره مننه
مشال صاحب د یو الګو ماشوم یو داسې ماشوم چې له اسلامي او له هر اړخه روزل شوی ماشوم یې تربیه شوی ماشوم یې کومې ځانګړنې باید ولري یا هغه والدین چې یو ماشوم په ښه ډول روزي کومه ټکیو ته باید پام وکړي؟ زه فکر کوم که زموږ توقع له خپل ماشوم او اولادونو نه دا وي چې هغه یو الګو انسان شي یا په ټولنه کې یو مطرح او د ټولنې په خیر انسان وروزل شي. نو زه په دې نظر یم او د تجربه لرونکو خلکو لیکوالانو په د روزونکو نظر هم تر ډیره همدغه دی چې نه یوازې دا چې دغه پوشاک، څښاک، خوراک او دې ته پاملرنه وشي، دغه اخلاقي اړخ ته، دغه نور روزنیزو اړخونو ته د نبي علیه الصلاة والسلام په سیرت، اخلاق او کړو وړو باندې له ماشومتوبه عادت شي. موږ ولې د اسلام له نظره ولې ماشوم په لس کلنۍ باندې په لمانځه باندې امر کېږي حتی تر دې چې وی وهی کوي پرېښودو سره له دې چې فرض کړل شوی نه دی ورباندې، مکلف نه دی، د دې لپاره چې هغه عادت واخلي او عادت یې جوړ شي. نو همداسې که غواړو چې یو ماشوم ښه وروزل شي، هغه سالم ټکي او هغه سم عادتونه پکې پاخه شي، له ماشومتوبه باید هغه ورزده شي، ماشومتوبه باید عادت جوړ شي. هغه که د سیرت اړوند ځینې ابتدایي معلومات دي، د نبي علیه السلام اړوند اخلاق او کړه وړه دي. موږ الحمدلله په دې ټولو برخو کې ښه مواد لرو، یوازې لږ هڅه پکار ده، لږ زحمت او پاملرنه غواړي چې میندې او پلرونه او روزونکي باید دې ته وکړي. نور په هره برخه کې موږ ښه لارښود لرو، سیرت لرو په پښتو کې په اسانه ژبه باندې د مور او پلار لپاره حتی په غږیز ډول باندې سیرتونه شته چې نالوستي میندې او پلرونه له هغه ګټه واخلي. اساسي خبره همدغه ده چې د هغه اخلاقیاتو ته تر ظاهري شیانو ډېره پاملرنه وشي. بالکل. مشال صاحب د روزنې یو برخه کې اعتدال یا همیشه والی څومره مهم ده؟ ځینې خلک چې په عادي ورځو کې د کوچني باندې هیڅ منت نه کوي، تربیه نه ورکوي، روزنه نه ورکوي، خو کومه ورځ چې یو مراسم وي، میلمه وي یا بله کومه چاره وي، بیا دی په هماغه ورځ ماشوم هم وهي، مثلا نور کارونه هم کوي. که تاسو فکر کړی دې برخې ته څومره پام مهم دی چې موږ باید په ورځني ډول ماشوم ته لږ تربیه ورکړو چې عادت شي؟ داسې نه کېږي چې موږ یوه میاشت په خپل سر پرېږدو، یوه میاشت وروسته چې کور ته میلمانه راشي بیا چې ماشوم شوخي وکړي د میلمه له مخه یې وهو. بالکل واقعیت دی که ماشوم ته موږ غواړو چې سمه روزنه ورکړو، هغه له موږ دوامداره څارنه غواړي. موږ په دې باندې مکلف یو تر څو د هغه هر چلند، هر کړه وړه او هر حرکت وڅارو، هغې ته پام وکړو، په خپل وخت باندې لاس په کار شو. داسې نشي کېدی چې موږ تر ډېره همداسې د خپل سر پرېښوي، دغه بد عادتونه په خپل ځان او فکر او ذهن کې پاخه شوي وي، بیا یې موږ په یوه ورځ هغه ټول اصلاح کوو، دا هېڅ امکان نه لري. نو ډېری وخت داسې کېږي په دې کتاب کې دا موضوع ډېره ښه تشریح شوې ده، د ماشومتوب څخه یا د یو ماشوم له پیدایښت څخه نیولې تر ځوانۍ پورې د هرې برخې لپاره هلته لارښوونې شته. هغه داسې ورته وایي چې ماشوم به حتی د ملګرو یا د خپلوان در کره راځي یا نور ماشومانو سره یو ځای کېږي، د دواړو حرکاتو ته به ته پام کوي، د هغوی چلند ته فکر کوي. داسې نه چې که یو بد اخلاقه یا داسې یو ماشوم چې هغه سم سالم نه وي روزل شوی د تا له ماشوم سره د یوه ساعت، یوې ورځې یا 2 ورځو لپاره یو ځای کېږي، باید ته ډېر متوجه، ډېره پاملرنه وکړې. داسې نه چې خدای مه کړه له هغه څخه رنګ واخلي، ځکه ماشوم تر ډېره د اورېدو پر ځای ویني ډېر. یعنی که مور او پلار یا په کوم ځای کې چې دی اوسي، خلک چې هلته کوم فعالیتونه ترسره کوي هماغه په ځان کې عملي کوي، هماغه فکر له ځان سره اخلي. او که ته هغه ته شپه ورځ نصیحت وکړې وغږېږي، هغه ډېر تاثیر نه کوي. نو دوامداره څارنه ډېره زیاته لازمي ده او په خپل وخت باندې لاس په کار کېدل د یوې ورځې کار نه دی د ماشوم روزنه. بالکل. تاسو ډېرې ښه ټکي ته اشاره وکړه چې ماشومان تر وینا عمل ته ډېر اعتبار ورکوي. داسې نشي کېدی چې یو پلار په کور کې ناست وي او زوی ته وایي چې مسجد ته ولاړ شه، زوی هغه وخت مسجد ته ځي چې پلار یې مسجد ته روان، یا مثلا مور یا د کور بل غړی غلا کوي او ته وایي چې غلا مه کوه، که نه خدای مه کړه، خدای مه کړه. ډېره مننه کور مو ودان چې راغلاست او له موږ سره مو په دې خپرونه کې برخه واخیسته. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته مو وخت راکړ، په دې هیله چې ټولنه مو یوه ورځ په داسې یو ځای کې وي چې د هر کار یا د هر مسؤلیت لپاره موږ ولولو، مطالعه وکړو او له نورو یو څه زده کړو. ډېره مننه. د پوهې څراغ
د کتاب پیژندنې او د مطالعې دود پالنې ځانګړې خپرونه. که تاسې د خپلې اړتیا او خوښې وړ کتابونو په لټه یاست، که د غوره او شاهکار اثارو د منځپانګې له خبرېدو لیوالتیا لرئ، نو د پوهې څراغ خپرونه واورئ. دا خپرونه هر شنبه مازدیګر 5 بجې او تکرار یې دوشنبه پر همدې وخت اوریدلی شئ. د پوهې څراغ.